د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، زمونږ یوټیوب چینل پښتون ټیک ته بخیر راغلاست. یو ملګري غوښتنه کړې وه ما د ټیک ټاک آی ډي خلاصه ده او که چېرته یې بنده کړمه بیا بیرته څنګه خلاصه کړم. نو تاسو آی ډي که چېرته فیسبوک سره هم کنیکټ کړي که نه، کله چې ټیک ټاک ته راسئ اوله که چېرته هم آی ډي نه وي نو که خیال هم کړی درته وایي کنیکټ ټو فیسبوک. که فیسبوک سره هم کنیکټ کړي نو بیا اسانه ده، خپل فیسبوک آی ډي په موبایل کې خلاصه کړئ، خپل فیسبوک کې فیسبوک اپلیکیشن کې که نه، هغې نه وروسته بیا ټیک ټاک ته راسئ او ټیک ټاک کې هلته ورکړئ کنیکټ ټو فیسبوک کې څه ډایرکټ یې درته خلاصه کړي. او که نه وي بیا یو بله طریقه هم شته ده، که چېرته یې دې لپاره که چېرته تاسو فیسبوک آی ډي بنده سي یا بلاک سي که نه، نو دې نه بیا دا طریقه ښه ده، بیا هم خلاصوی سي تاسو خپله هغه د ټیک ټاک آی ډي. کله چې تاسو خپل پروفایل ته راسئ که نه، آی ډي خو هم خلاصه ده داسې ده، نو تاسو باید دته پکې خپل ایمیل او پاسورډ ورکئ. پکې دې کې خو شته ده نه، هغه خو نه ده سیف پکې نه ده، نو باید هغه پکې سیف کړئ تر څو بیا بله پیره چې کله ورسره کنیکټېږئ نو پاسورډ او جیمیل ورکئ. ښه نو دې لپاره پاس درې ټکو باندې کلیک کړئ، د پاس درې ټکو باندې چېرته مخکې نښه ورکړې بیا به په ژغې مون کونټ دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې کلیک کړئ بیا به جیمیل باندې کلیک کړئ. جیمیل دلته به خپل جیمیل ورکړئ، جیمیل آی ډي به دلته پکې ورکړئ. زه خپل هغه ورکوم، تاسو سره یو ځای کوم تر څو تاسو ښه سیف ویسئ. دلته خپل جیمیل آی ډي ورکوم، کرنین 2@gmail.com بیا به په دې انوایي باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته یو ویریفیکیشن کوډ را لیږي، دې لپاره چې ولد آی ډي تاسو ده چې دې باندې پوه سئ دا جیمیل تاسو ده که نه، چې بل چا استعمال نه کړي. دې لپاره هلته موږ ته راولېږو نو دلته به هماغه کوډ ورکړئ، کوم یو کوډ چې په دې خانه کې به ورکړئ که نه، کوم چې جیمیل کې درته اوس راولېږو هغه هم چې ورکړو هغې نه بعد تاسو جیمیل پکې سیف کېږي. اوس جیمیل پکې سیف شو، بیا به په دې پاسورډ باندې کلیک کړئ. دلته بیا درته کوډ رالیږي، کوډ یې سره ولېږئ که نه، نو هلته به بیا هغه کوډ پکې بیا ورکړئ. اوس ما ته نه ده رالیږلی، نو کېږي څه خبره ته وایي جیمیل ته ورسئ. دا پخوانی ټرای کړو نه دغه کار ونه کړو، جیمیل ته به ورسو، له اوسه نه ده راغلی. جیمیل ته به ورسو، رالیږلی دی، هغه یې مونږه کوډ که نه هغه به اوس ورکړو ایر سره. بیا 850 صحیح څه کوډ کار وکړه. اوس دلته پاسورډ باید ده ورکړئ، خو پاسورډ باید ده یو پکې کرکټر یا داسې هلته په سکرین باندې درته راولم هغه پکې ورکړئ، او یو پکې کپیټل یا غټو حروفو والا هغه ورکړئ، او یو به پکې نمبر باید ده ورکړئ. که دا پکې نه وي نو کار نه کوي. ګورئ څنګه ما ویې نه مانه نه مني. دې لپاره ځکه ډکشنري اټې کې کېږي که نه، په هکر یې استعمالوي، هغې باندې تاسو پاسورډ پیدا کوئ سئ. دې سیکیورټي لپاره دوی اوس دا زیات هغه اخلي، ځکه دا سخت دي پیدا کولی، ډېر وخت نیسي، نو هکر دومره هغه نه کوي. که چېرته د هیکینګ باره کې نو انشاءالله که هغې باندې ویډیو غواړئ بله ویډیو په هغې درته جوړه کړو. اوس نو دې هغه باندې هغه کړو. که چېرته اوس تاسو آی ډي ډسکنیکټ وي که نه، اوس که چېرته موږ به اوس ډسکنیکټ کړو تر څو درته موږ آی ډي اوس ډسکنیکټ هم کړله، بند هم کړه. نو دلته
تاسو هغه ته ټیک ټاک ته را داخل شوي که نه ما بل آی ډي پکې سیف ده نو ما ډایرکټ هغې سره کنیکټ کړ او اوس موږ به اکاونټ به چینج کړو که نه ښه اکاونټ هم چینج کړو اوس دلته موږ پخوانی اکاونټ اوس هم سیف د هغه مې لرې کړ تر څو سر نه یې تاسو باندې شروع وکړو د فیسبوک نه چې کنیکټوي که نه نو اعلان دی که خیال دی کړی هغې باندې چې کلیک کړي ډایرکټ چېرته هم چې مخکې نه خبر کړه ډایرکټ هغه کېږي دلته به اوس دې جي ته به راسئ دلته به بیا هغه ورکوي خپل جیمیل ادرس لکه مخکې هم چې سیف کړه هماغه جیمیل ادرس به ورکوي او اعلان دی پاسورډ ورکوي پاسورډ هم چې ورکړه نو پس کنیکشن باندې به کلیک کوي ایست هم کنیکټوي دا دی موږ هماغه آی ډي چې ده کوم هم چې لږ مخکې بنده کړه که نه هماغه اوس خلاص شوه نو نورو ویډیوګانو لپاره موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو که خوښ شوي لایک ورکړئ او ملګرو سره شیر کړئ والسلام